علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یوه پوښتنه دا څو ورځې ډیر ورونه کوي، هغه په دې اړه باندې کوي چې د ایران او د اسرائیلو چې کوم جنگ ده، نو دوی وایي چې بعضې خلک دلته داسې وایي چې یهود او د شیعګان او اسرائیل یو قسم دي. آیا دا مسلمانان دي؟ سړی پې خوشحاله سي؟ په کوم طرف سړی خوشحاله سي؟ نو محترمه وروره، صحیح ده، د شیعګانو د کفر په اړه د علماو اختلاف شته ده. بعضې علما یې کافر بلي، بعضې علما یې کافر نه بلي. یوه خبر به زه درته وکړم وروره، انسان باید یو بل شي باندې هم ډېر فکر وکړي. چې نن عصر کې که سړی فکر وکړي د امریکایانو یا جمع اسرائیلو چې کوم جنګ شروع کړی ده، دا د تقریبا د مسلمانانو په ضد باندې ده. دوی نه غواړي چې په سیمه کې د مسلمانان قدرتمن خلک اوسیږي. دا جنګ اصل کې د همدې دپاره ده. یو دوه پوښتنې کومه. یوه پوښتنه دا کومه چې که شیعګان کافر دي او د دې کفر ته چې شنه ټاکو ناست دي هغه دغه وهابیانو سلفیان دي، نو که دوی کافر وي نو بیا خو د دوی واک هم د سعودي په حکومت کې شته ده. نو ولې دغه کافران مسجد الحرام ته د عبادت لپاره پرېږدي؟ ولې دوی پرېږدي چې دوی عبادت هلته وکړي؟ او د تاریخ په اوږدو کې که دوی کافران وایي، ولې دوی د بیت الله عبادت ته پرېښودل کېږي؟ دغه یو سوال ده. دا یوه خبر. او بل، علامه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله تقریبا چې منهاج السنة النبویه د دوی د شیعګانو په اړه باندې کتاب هم جوړ کړی چې 4 جلدونو کې کتاب ده. خو زه یوه خبر کوم، د علامه شیخ الاسلام ابن تیمیه یعنې هغه چې ډېر کافر ورته وایي، دی ورته وایي، خو دی هم خپلو کتابونو کې بیا مثلا 3 جلد د مجموع الفتاوا کې یوه خبره، 14 جلد کې 14 جلد د مجموع الفتاوا 45مه صفحه کې یوه خبره هلته دی ذکر کوي. دی وایي که شیعګان، جهمیان یا نورې مبتدع ډلې، دی وایي که دغه بدعتي ډلې د کافرانو وطنو ته لاړ سي او هلته د کافرانو په وطنو کې د همدغو شیعګانو په لاس باندې انسانان مسلمانان سي، نو دی وایي په هغه د کفر وطنو کې چې څوک مطلق کافر دي هغه افضل دي، او که د شیعګانو په لاس باندې دا کوم انسانان چې کافر مسلمانان سول دا بهتر دي. نو دی وایي وقد ذهب كثير من المبتدعة المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار فأسلم على يديه خلق كثير وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمين مبتدعين. دی وایي مسلمانان سول خو مبتدعين مسلمانان سول. ګوره دی دلته شیعګانو ته مسلمین وایي، وهو خیر من ان یکونوا کفارا، خو دا خلکو چې د دوی په لاس باندې اسلام راوړ دا مسلمانان مبتدعين سول، دا خیر ده لدینه چې دوی هلته کافران. اوس دغه شیعګان چې هلته د کفر وطن ته لاړل او د کفر په وطن کې دوی نور انسانان اسلام ته راوستل، چې رای وستل. اوس خبره دلته دا ده د شیخ الاسلام داسې وایي چې دغه کافران چې مخکې کافر ول اوس مسلمانان سول، خو د شیعګانو په لاس مسلمانان سول، خو شیعګان مسلمانان سول. نو دی وایي چې که دوی کافر وایي ښه ده، که شیعګان سول ښه ده. نو دی وایي چې نه، هلته خو مطلق کافر ول، دلته مسلمانان مبتدعين وګرځېدل. دا ډېره ښه ده وایي له دې نه. دا د علامه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله خبره ده په 14 جلد 45مه صفحه د مجموع الفتاوا کې ده. بل چې کې بیا له دنه فتوا غوښتلې ده چې دا فتوا په 13 جلد د مجموع الفتاوا د 15 جلد 96مه صفحه ده. وسئل رحمه الله عن رجل يفضل اليهود والنصارى على الرافضه، یو سړی یهودو نصرانیان پر رافضیانو باندې افضل بلی چې د یهودو نصرانیان پر رافضو باندې. نو دل چې کومه جواب ورته کړی دا دوه خبرې کړي دي. دغه رافضه چې دي یا به له رسول صلی الله علیه وسلم سره په یعنې خو دوه حالت ورته جوړ کړي دي، یا به د شیعګان مسلمانان وي، نو که مسلمانان سول نو بیا خو هغه یهودو نصرانیان وچ کافر دي، نو بیا دوی ترنه افضل دي، یعنی دوی ترنه افضل دي ځکه دوی مسلمانان دي خو مازې مبتدعين دي، هغوی کافر دي. او که دوی کافر سي، بالفرض دوی کافر سي، بیا هم دوی داسې کافران نه دي لکه یهودو نصرانیان غوندې دي، هغوی کفر ته نه پورته ده، بیا هم شیعګان له یهودو نصرانیانو نه ښه دي. نو مسلمانانو ورونو یوه نوعه به داسې ووایو چې دغه جنګ د مسلمانانو او د کفر جنګ ده. نو د مسلمانانو په فتح او د هغوی په کامیابۍ باندې باید مسلمانان خوشحاله سي.
نو مسلمانانو ورونو ډیر افراط او تفریط مه کوئ په مسله کې، ځکه اسلامي امت نن وحدت ته ضرورت لري. په دنیا کې شیعګان خلک په مسلمانانو باندې پیژني، او که تاسې فکر وکړئ د مونږ هغه کتابونه چې هغه د اسلامي ډلې راوړي، نو هغوی هم د عنوانونه داسې کوي چې اسلامي ډلې یو وارې د اسلام د عنوان لاندې راولي، بیا پس له هغه نه د دوی تعریف کوي، یعنی په اسلامي ډلو کې داخلوي. نو مسلمانانو ورونو یا علماو کوشش دې ته وکړي چې د خپل ځوان نسلونه یا آینده نسلونه د اسلامي امت وحدت ته راوبلل سي. دغسې مسایلو کې ځکه شیعګان خو نن په دنیا کې لږ نه دي، او د نن زمانې نه دي نه هغه د عباسي خلافت کې دوی شتون درلوده. نو که دوی کافران وایي، نو دغه کافران په عباسي خلافت کې دوی ولې وزیر ورکړی و، مؤیدین ابن العلقمي یا مؤیدین دویدار چې د دوی وزیر و. نو الله پاک مو روغ جوړ لره، الله مو حافظ شه. بس دغه د ما څو خبرې وي چې تاسې ته مو وکړلې. سيحدث الله امرا بعد ذلك.